انور صاحب چې د دوستار ادبي کاروان ته جوړي سره تعلق لري هغه ته خواست کو چې راشي د موږ تاسو سره خپل کلام شریک کی تاړه ورته وایو محترم انور شاه انور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارنا راغلو ملمنو او قربانو ما مختناستو شروع سازل موټو ستړي مسو غزل نمخش دو درې شعر عرض دی. نه مې په تیغ نه په ګولۍ وزني نه مې په تیغ نه په ګولۍ وزني په داسې رنګ مې ګلالۍ وزني نه مې په تیغ نه په ګولۍ وزني په داسې رنګ مې ګلالۍ وزني او کاما په حال دی ژړا ذکر راځي کاما په حال دی ژړا ذکر راځي دشمن د ډېر په بې دردۍ وزني کاما په حال دی ژړا ذکر راځي دشمن د ډېر په بې دردۍ وزني او شعر دا مرګ د انسان څومره آسان سره به مرگ دا انسان څومره آسان شربا انسان لکه مرغۍ وزني مرگ دا انسان څومره آسان شربا انسان لکه مرغۍ وزني. او یو شعر دا تمه جانان د تا جانان میں جانان تمه جانان د تا جانان میں جانان بیا خو اونشوا چې جانان مې نه کې. او غزل مطلع عرض ده یارا بالتندی د وصال قدر و قیمت زیاتوي یارا بالتندی د وصال قدر و قیمت زیاتوي کنه سنگار دی د جمال قدر و قیمت زیاتوي او پښتنه پیغله ساتي مدام د سر د پاسه پښتنه پیغله ساتي مدام د سر د پاسه یو پښتو او بل د شال قدر و قیمت زیاتوي پښتنه پیغله ساتي مدام د سر د پاسه یو پښتو او بل د شال قدر و قیمت زیاتوي. او شعر دا کلال خوزکا ګلکاری کوي په خپل لوشو کلال خوزکا ګلکاری کوي په خپل لوشو په خپل هنر سره د مال قدر و قیمت زیاتوي. او شعر دا تجربه ده چې شاید زوړ سي نو قیمت پریوزي دا تجربه ده چې شاید زوړ سي نو قیمت پریوزي حسن د یار میں کال په کال قدر و قیمت زیاتوي. دا تجربه ده مننه دا تجربه ده چې شاید زوړ سي نو قیمت یې پریوزي حسن د یار میں کال په کال قدر و قیمت زیاتوي. او مقطع عرض ده نرم لهجه او ښه اخلاق انور مروت وایما نرم لهجه او ښه اخلاق انور مروت وایما د هر بنده په هر محال قدر و قیمت زیاتوي. ډېره مننه جزاک الله. ډېر زبردست مننه.